لوی علما او لوی بزرگان او لوی مشایخ او لوی استادان وایي لکه امام حسن بصری مولا هغه وایي د دنیا په ژوند او زندگی کې د انسان لپاره د تباہی د انسان لپاره د شرو بنیادونه د انسان لپاره په بدو د اخته کېدلو اسباب او سببونه بلکې د هغو هغه چینې دا درې دانې دي. دا درې شی ډېر غټ شیان دي چې د دې د وجې انسان د قریبه سره قرابت خرابېږي، د همسایه سره همسایه‌توب خرابېږي او د مسلمان په نقصان او جنګونه ځینې پیښېږي او بېخیري او بس څه چې خبرې د دې نه پیښېږي په اکثر خبرو کې هغه د شیطان خواته ځوري. په دغه درې دامو باندې انسان باندې حمله شیطان کوي. که امام حسن بصری رحمه الله نه لوی بزرګ نه تپوس وپوښتنه وشي چې قربان ای د وخت علامه او بزرګ هغه کوم درې درنې اصول دي، اصول د شر، هغه کوم درې بنیادونه د شر دي، هغه کومې درې چینې د شر دي، صوبې د شر دي، کاریزونه د شر دي چې هغه کله راوخوټ کېږي نو د هغه نه په سلهاو نه په زرهاو بدۍ پیښېږي. او موږ چې وګورو زما ګرانو عزتمندو ورونو څه نه څه دا خبرې په موږ کې موجود دي. له دې وجې خو به لوی بزرګان ویل ول زه چې کله اودس کوم نو اودس خو یو زه په اوبو باندې د لمانځو د ښکاره چې کوم د لاسو د ظاهري وجود مینځل دي دغه اودس مې دي څنګه چې نبي علیه السلام ښوولی. دویم اودس هم زه کوم. هغه ورته ویل چې دویم اودس ته څنګه کوې؟ ورته ویل دویم اودس زه په توبې او په استغفار او په بخښنې غوښتنو د الله رب العزت کوم. له دې وجې کله چې انسان په اوداسه کې هغه مأثوره دعاګانې چې د نبي علیه الصلاة والسلام بارکه سره منقولې دي هغه وایي لکه اوله دعا بسم الله ده، بسم الله الرحمن الرحیم د چا نه دی زده. او دومه دعا ده اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. او دریمه دعا ده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې سره چې د انسان هغه ظاهر د اوداسه سره الله پاک صفا کړي او مخ ومینځي صفا سي، لاسونه ومینځي صفا سي، پښې ومینځي صفا سي. دغه رنګ الله د دې ذکرو په برکت د بسم الله د ویلو په برکت د ثواب سره ترڅنګ د سنت عمل کولو سره ترڅنګ الله باطن هم صفا کړي. باطن د چی شي څه د دا بنیادو د شروط د دغه اصول د شروط کوم دی هغه اصول د شر عزیزانو. امام حسن بصری رحمه الله فرمایي یو چې دی هغه حسد دی. حسد د زمانه د خلکو په هر قسم طبقه کې راتلی شي، علما، حفاظ، قاریان، تجاران، سیدان او غریب مالدار هر او ما چې کله لیدلی دي دا نور خو چې هغه پردي دي خو مشرو دغه نه خو ګیله نسته، ګیله د خپلو زده کېږي. په خپلو خپلوانو کې حسد به نسبت تر نورو زیات معلومیږي. قریب د قریبه سره نه جوړ. دا پیر صاحب وینا ده وایي ماته یو چا ویل ول زه چې خپل تربور په بازار کې ووینم ول د شوروي څه مې دغو نه بد نه کېږي، دغو نه نفرت نه کېږي لکه د خپل تربوره څه. ولې وجه هم دغه ده، سبب هم دغه دی. ورور د ورور سره حسد، پلار د زوی سره حسد ولویش او د زوی د پلار سره حسد ولویش. د دنیا ډیر اوږد تاریخ زموږ ستاسو په مخ کې زروی قرآن عظیم شان کلام الله د عبرت لپاره زموږ په مخ کې پروت دی. قابل حابل واقع دی په مخ کې پراته. د دنیا اولنې د انسان قتل دی ویني تویدل. زما ګرانو عزتمند ورونو ولې دا پیښه سوله د دې وجه پکې راځي. نو یو اصل چې کوم دی هغه بنیاد چې کوم دی چې نو کاریزو صوبه چې کومه ده هغه حسد دی. که په دې پوه شوې چې په ما کې حسد دی، په دې پوه شو چې شیطان د خیمه په زړګي کې ولید، په سینه کې ولید،
بس بیا نو خیر ته مځینې کوي ستا خپله خبره ده او که توبه ځون باسې ستا خپله خبره ده. په دې پوه سه بیا چې له دې نه به ډېرې پیشیږي. الحسد یأکل الحسنات. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، د دوی مبارک ارشاد وینا ده، حسد نیکۍ داسې خوري لکه وچ بوټو ته چې اور ورکړي. اور په بوټو باندې څه کوي؟ خو یری ځینې جوړي، ښکاره کوي، یرونه بیا ګټه نه پورته کېږي. ښایسته تخته دي، قیمتي بوټی دي، خو ته اور ورکړه. چې د اور بیخي طاقت او توان نه لري، موږ ته به دغه کې ورته وایي کورو کې چې کوم د اور مخ په بلې ماخۍ ورته وایي یا دا جرګې ورته وایي، هر شي چې ورته وایي خو زه بله په اصطلاح نه پېژنم. نو هغه خو بیخي ځان نسي ورته ټینګوي. قیمتي شی م راواخله په اور کې وغورځو چې بیا اخر ته څه دغه جن جوړېږي. دا زما او ستا د نیکو عملو څه حسد دغه شی جوړي. حسد چې د انسان په زړه کې ګواکې د انسان الله رب العزت و رنګ ته نه ګوري، و مال و دولت و قوم ته نه ګوري. موږ په قوم ډېر نازېږو لیکن الله قوم ته نه ګوري. د الله نظر د انسان پر زړه او د الله سره تعلق جوړېږي د بنده د خپل زړه له لارې. ته به مخلص سي، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. نو کله چې انسان کې شر وي، نفاق وي، بې خیري د بل مسلمان، الله ته ډېر ښه معلومېږي. الله رګ رګ باندې علم لري، الله باطن ویني. الله رب العزت نه د پټېدو څه شی نشته، الله نه څه نه پټېږي. نو رب العزت سره تعلق بیا د حسد لکه دیوال چې پکې وویل سي، لکه بیا د بې د ډېر مافي په دې انسان په سینه کې بیا د بې د ډېر مافي ګندګي چې پرته. الله پاک دی، پاکي خوښوي. موږ ته په یوه ورځ کې د لمانځه او د هغه سره د اوداسو د پاکۍ څومره حکم دی. دغه لمونځ چې موږ کوو، موږ یې د څه لپاره کوو؟ تبلیغیان وایي خدای دې زموږ د بار زندګي د لمانځه پر صفاتو جوړه کړي. ټیک خبره کوي. لکه په لمانځه کې چې موږ هغه د 5 منټو صحیح مسلمانان سو، دغسې د مسلمانان الله په ټول عمر کې چې موږ هغسې د مسلمانۍ زندګي بیا په ټول عمر کې تېره کړو. نو عزیزانو نور چې څونه تفسیر یې کوي کم پر دې باندې راځي، ځکه دا اصل د شر دی، ځکه دا چې نه ده، ځکه هم دا یې صوبه ده، ځکه دا یې کاریز دی چې دونه په پوه شوس بس نوره خواته بیا ستاسو کار دی. دویم هغه بنیاد یا هغه اصل د شر هغه حرص دی، زیاتوب. انسان په خپل حصه باندې نصیب نه کوي، له دې وجې خلک په حرامو کې مبتلا کېږي. سرمایه‌داره خلک یې سود د دې کار او دغه رنګه دغه د دې کار، غلاوي د دې کار، رشوت خوړل د دې کار، د روډ پیسې راوځي، د عامو مسلمانانو د ټول ملک د انسانانو د حق پیسې راوځي، په هغه کې د لوی او د کوچني د حق پیسې کې پکښې کې هغه خلک ځینې غلا کوي. هغه خلک عمرې نه مزغلي، هغه خلک اج نه مزغلي، ټیکهدارانو په نامه یې. دا ټیکهداران خو د بهرنۍ دنیا څخه نه دي راغلي، هندوستان څخه نه دي راغلي. مثال زه دغسې درته وایم. نو دا ولې حرص دی. دا نفس دا نه ورته وایي چې ته په ناروا او په ناجایزو کې دا پیسې راکمې کړه، دونه ډېر مصرفونه د واده دا د څه ضرورت دی؟ دا چې په وادو خلک دا په ښارو کې په هوټلو کې واده کوي، دا فرض ده که واجب ده؟ خو دا به نسي کمولی. لیکن برعکس غلاوي، لاس ځغول، د بل حق، دوکې، ښه شی مثال په 2م نمبر شی په اول نمبر شی ورکول، دا د چا کارونه دي؟ در دوایي پورې راواخلو، تر هر څه پورې راواخلو. دا د حرص د وجې، ځکه دا د بنیاد دی. او دریم شی چې کوم دی، امام حسن بصري رحم الله فرمایي حب دنیا، د دنیا مینه او محبت په چا کې به نه د دې دنیا لپاره. خو څه چې ظلمونه سوي دي د دو خبرو لپاره علامه مفتی شفیع صاحب رحم الله فرمایي سوي دي، یا د مال او د دولت او د واک او د قدرت لپاره دي، یا د مال او د دولت لپاره دي. خو به دنیا پکې راغلی، مال او قدرت خلک څه لپاره رانیسي ټینګي. خو هماغه صحابه کرام تاریخ دی په مخ کې پروت چې په ژړا نه قبلول. هماغه امام ابو حنیفه رحم الله، تاسو ګورئ څومره بزرګان پر دې باندې د وطن وتلي دي، شهیدان سوي دي، چې هغو د قضا چوکۍ نه قبلول، هغو امیرتوب او مشرتوب نه قبلوي. خالي امام ابو حنیفه رحم الله نه دی، خورا ډېر نور علما هم شته په دې کې، نور د وخت بزرګان هم شته. نو له دې وجې زما ګرانو عزتمندورونو په دې خبرو باید موږ تاسو سر خلاص کړو. دغه 3 ټکي چې کومې دي، که حسد در کې پکښې کړو په ما کې، که په تا کې، که حرص در کې پکښې کړو که په ما کې، په تا کې، او حب دنیا
داسې مینه او محبت چې موږ هغه جایز ناجایز خبرې در پښو پسې لاندې کړو، بس هېڅ یې دي. نو پوسه په دې خبرو باندې چې هغه یو شر خو مشور وه، بلکې چینی رات کې موجودې دي، بلکې بنیادونه را کې موجودې دي. نور بیا ستاسو خپل کار دی، استغفار د الله پاکه غواړو. او مثال هر سړی و خپل نو سوچ فکر خیال چمبر خیال کاغه خلک څنګه وایي، دا سړی خپل خیال، دا سړی خپل سوچ فکر دی، هر سړی مسلمان دی دغونه سوچ فکر لري، مرګ ستا، ورځ د آخرت ستا، حساب کتاب ستا. دا ټکي علما وایي دا چینی دي، دا څه شي دي. خدای دې موږ د دغه درې سره فتنو څخه وساتي، پناه مسلمان دی الله جن وساتي. له دې وجې نن موږ ذلیله خو یو، خوار سوي یو، بې خیرۍ مو په مابینځ کې ستا، فتنې مې ستا، د خیر خوا مې کمې دي، چینی را پکې موجود دي. پر الله مو سپارم، الله رب العزت مو د دنیا او آخرت عزت او کامیابی له موږ سره او له ټول امت سره او ټول جهان سره نصیب کړه. الله دې موږ تاسو د ایمان په سلامتۍ باندې ونازي.